ولې سعودي عربستان او عربي هیوادونه د غزې مظلوم مسلمانانو دفاع نه کوي؟ حقیقتونه چې باید هر مسلمان یې وپیژني. په زرګونو ماشومان وژل کیږي، ښځې او سپینګیري د خاورو لاندې کیږي، غزه چغې وهي، خو څوک یې اوري؟ سعودي عربستان چیرته دی؟ عربي هیوادونه ولې چوپ دي؟ آیا دوی رښتیا هم د اسلام ورونه دي که نور څه رازونه شته؟ آیا د دوی د چوپتیا تر شا څه پټ رازونه شته؟ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه یم ستاسو ورور بختیار احساس او تاسو د احساس ګوګل ټي وي چینل ګورئ. دوستانو نن به تاسو ته ټول حقیقتونه روښانه کړو، داسې حقیقتونه چې شاید تاسو یې تصور هم نه وي کړی، لکه د سیاست، شخصي ګټو او اسلامي امت د خیانت تر پردې لاندې رازونه. ویډیو تر پایه وګورئ، ځکه دا موضوع ستاسو، زما او د هر مسلمان د وجدان سوال دی. نو راځو اول هغه سوال ته چې زموږ او ستاسو ټولو په ذهن کې ګرځي چې ولې سعودي عربستان د غزې دفاع نه کوي؟ ځواب: سعودي عربستان اوس د نړۍ د لویو طاقتونو سره، خاصتا امریکا سره خپلې اړیکې ژوروي. دوی غواړي چې د ویژن 2030 په نوم ستر اقتصادي پروژه کامیابه کړي چې پکې د تورستیک صنعت، نړیوال پانګوال او غربي شرکتونه سعودي ته راوستل غواړي. د اسرائیل سره د تعلقاتو عادي کول د دې پروژې مهمه برخه ده. که سعودي د غزې د مسلمانانو کلک ملاتړ وکړي نو له اسرائیل سره جوړجاړی خرابېږي او امریکا پرې فشار زیاتوي. همداراز سعودي عربستان د NEOM په نوم یو فوق العاده ښار جوړوي چې 500 میلیارډ ډالر لګښت لري. د دې پروژې لپاره دوی نړیوالې پانګې ته اړتیا لري. د اسرائیل مخالفت کول به دا پانګه ترې لرې کړي. دوهم سوال چې زموږ او ستاسو په ذهن کې ګرځي، ولې نور عربي هیوادونه چوپ دي؟ ځواب: هر هیواد د خپل ځان ګټو ته ګوري. متحده عربي امارات غواړي ځان د منځني ختیځ د اقتصادي مرکز په توګه تثبیت کړي، نو د اسرائیل سره د ابراهیم تړون یعنی ابراهیم اکورډز لارې تعلقات جوړ کړل. بحرین د امریکا د 5مې بحري بیړۍ کوربه دی. هغوی د خپلو امنیتي تړونونو لپاره اسرائیل ته غاړه ایښې ده. مصر له اسرائیل سره د سوله ییزو تړونونو له امله هر کال میلیارډونه ډالر د امریکا مرسته اخلي. که د غزې ملاتړ وکړي دا مرسته بندیږي. همداراز امارت د اسرائیلي شرکتونو سره لوی تجارتي تړونونه کړي، لکه د ټکنالوژۍ، استخباراتو او زراعتي برخو کې. د دې ترڅنګ مصر په کال کې تر 1.3 میلیارډ ډالر امریکایي نظامي مرسته ترلاسه کوي. د دې لپاره مجبور دي چې له اسرائیل سره سوله وساتي. دریم سوال دا دی چې آیا د فلسطین دننه اختلافات هم ستونزه جوړوي؟ ځواب: هو، فلسطیني مشران خپلمنځي ویش لري. حماس په غزه کې یو مقاومت غورځنګ دی، خو ډېری عربي هیوادونه یې د ایران سره د اړیکو له امله نه خوښوي. فتح په لویدیځه غاړه کې نسبتا د غرب لپاره نرم دریځ لري. د عرب مشران حماس د شک په سترګه ګوري او د دوی د ملاتړ کولو ویره لري. څلورم سوال دا دی چې آیا ایران د عربو له بې تفاوته چلن سره تړاو لري؟ ځواب: هو، عربي هیوادونه لکه سعودي عربستان، امارات او بحرین ایران ته د خپل ستر تهدید په سترګه ګوري، ځکه چې ایران حماس ته مالی او نظامی مرسته ورکوي. عربي هیوادونه فکر کوي چې که حماس قوي شي ایران به قوي شي، نو د دوی لپاره د حماس ملاتړ یو خطر بلل کیږي. او آخري سوال چې د هر مسلمان په ذهن کې ګرځي چې د اسلامي نړۍ کمزوري څه وجه کېدای شي؟ ځواب: د امت ترمنځ د فرقو، قومونو، جغرافیوي سرحدونو او اقتصادي ګټو تقسیم امت له یووالي بې برخې کړی دی. ځینې مشران د خپلې کورنۍ واکمنۍ، د قدرت دوام او شخصي شتمنۍ ژغورلو ته لومړیتوب ورکوي، نه د مسلمانانو د عزت او اتحاد ساتلو ته. نو خلاصه داسې ویلی شو چې دا زموږ د امت د غیرت، درد او هوښیارۍ ازموینه ده. که نن مو د غزې ماشومانو چغې وانه اورېدې، سبا زموږ اولادونه به هم د ظلم ښکار شي. راځئ چې ویښ شو، حقیقت ووایو، دعا وکړو او د مظلومانو ملاتړ وکړو، که څه هم یوازې د خپل غږ له لارې. که ستاسو زړونه د غزې د ماشومانو د وینو فریاد ته ځواب وایي نو دا ویډیو شیر کړئ، تبصره وکړئ او دا پیغام نورو ته واستوئ. د حق لپاره یو کوچنی قدم هم د لویو بدلونونو پیل کېدلی شي.